تلاوت تاسو اورئ. د کلام الله مجید ښکلي آیاتونه په دې ماښام کې په دغه پارک کې پلی شوي دي. دغه پارک د مشهد د حرم شریف څخه 25 کیلومتره د باندې پروت. دا په مشهد کې د امام رضا زیارت او لویه چاره‌ای ده. مشهد د امام رضا د زیارت لوجه چې ډیر زیات مشهور دی. د دنیا مختلفو ملکو څخه یمن، عراق، لکه څومره اهل تشیع ملکونو خلک چې کوم ملکونو کې ټول دلته راځي. دلته د کرونا له وجې خلک باید ماسک ولري او د دخول لپاره چې دی د ښځو او د سړیو لاره چې دی هغه جدا دی. دا په مشهد کې د امام رضا د بازار څنګ کې یو کوڅه ده چې دلته زیاتره د ټوریستانو لپاره بیلابل توکي دي چې ټوریستان ځان سره به حیث تحفه ویسي. دا د مشهد رای آهن دی، لکه د ریل ګاډي پټلۍ دی چې مشهد د هیواد له نورو برخو سره نښلوي. مونږ نن شپه تهران ته د تګ اراده لرو، غواړو چې خیر لاړ شو او هغه ټرین به هم تاسو ته وښیو چې په هغې کې مونږ سفر کوو. ټیکټ جزئیات به هم له تاسو سره شریک کړو. نو دغه ټرین سټیشن چې دی مهدي حرم ته ډېر زیات نږدې دی. دوی حرم ته هم میدان جوړ کړی دی، هم ټرین جوړ کړی تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي چې حرم ته لاسرسی پیدا کړي. دا د هوټل دا د ټرین سټیشن څنګ کې چې دی پارکینګ دی د موټرو، نو خلک خپل موټر دلته پارک کوي. ډېر زیات لوی پارکینګ دی او د مسافرو لپاره بیخي ډېره ساحه ده، لکه بیروبار نه جوړیږي. نو کله چې ننوتلو د ټرین سټیشن داخل به هم وښیم درته. یو ښه شی چې په مشهد کې ډېر زیات دی چې په زیاتره رسټورانټس کې، هوټلس کې د اوبو دا ډول فوارې جوړې کړي دي. یکشنبه او دوشنبه په ټول ایران کې رخصتي دی، هغه د فاطمې د شهادت مراسم ښیي. تورو ټوټو باندې پیغامونه لیکل شوي دي، دا تاسو یې ګورئ. د حرم څخه تر دې ځای پورې میټرو لاین دی چې خلک وصل کوي له رای آهن سره، او دا هم د رای آهن سټیشن څنګ کې هم چې دی پارکینګ دی. دغه دی خلک راځي په خیر. موږ هم شپږ نیم بجې چې دی تګ دی. دا د رای آهن داخلي ټرمینل برخه دی، تاسو یې لیدلی شئ. مختلف سټیشنونه دي، خل دي، دا چات دی، آدرسونه لیکل شوي دي. ببین چه سوالایی میپرسن جواب بده.
د ټرین داخلي برخه دی. هغه اتاقو کې چې تر اوسه پورې خل نه دي نس هغه ټول لاک دي او ضد عفوني شده است لیبل ور باندې لګېدلی. کله چې میلمانه خپل کابین ته ننوځي پس له هغې نه به بیا ضد عفوني لیبل لري. مکمل تشک روجایی بالښت کمپله یو مکمل سیټ چې ضد عفوني دی دا د خوب لپاره دی. په دغه ټرین کې د هر میلمه لپاره لکه 4 نفره په یو کابین کې دي. هر کابین کې یو کس لپاره دغه وسایل دي. ډیر زیات پاک نفیس تمیز. ټرین والا چې دی وختاً فوقتاً چې دی خوراکي توکي راوړي. دا چې دی اوس مالټا دی، کیوي دی، انار دی، بیا ورسره چې دی باغلاوا دی دا یې راوړل. مطلب خرچې کوي. سهار 4:30 بجې دي تقریبا لاس کم یا د سهار 5 بجې کېدونکي دي او موږ تهران ته ورسېدلو. سفر مو خورا آرام و. دا هم د تهران ټرمینل. اوس دغه ټکسي اخلو له دې ځای نه ځو.